سړه هوا کله ناکله یوازې موسم نه وي، کله دا د خلکو زړونو ته هم ننوځي. کله چې واوره یوازې پر ځمکه نه بلکې د خلکو په نظرونو کې کینی، نو انسان د رنګ سیرې او بڼې په تله کې تلي. همداسې یوه سړه ورځ وه چې د سوهان کلي ته راکوزه شو. واوره په چوپتیا سره ورېده، لکه اسمان چې د کومې ناویل شوې خبرې بار پر ځمکه ږدي، او په هوا کې داسې یخنۍ وه چې د ساه اخیستلو سره هم بدن رپېده. په همدې کلي کې په یوه ساده خټین کور کې دوه خویندې اوسېدلې. دواړه د یوه مور او پلار اولاد وي، د یوه چت لاندې لوی شوي وي، خو قسمت د هغوی لپاره بېلابېل لارې لیکلې وې. لویه خور مهرګو نومېده. رنګ یې لږ تور او خو سیری برابر او سترګې یې ژورې وې. د هغې موسکا کې هیڅ ډول جوړښت نه و، یوازې یو رښتینی والی و چې ډېر لږ خلک یې درک کولی شول. کوچنۍ خور هیرا وه. سپین رنګ، نازک مخ، اوږده ویښتان او داسې ښکلا چې د کلي ښځې به یې په لیدو د خپلو لوڼو نصیبونه ملامتول. د ماشومتوب پر مهال دواړه خویندې یو له بل څخه د بېلتون تصور هم نشو کولی. مهرګو به په ژمي کې خپله شال هیرا ته ورکاوه او خپله به رپېده. هیرا به د ویده کېدو پر وخت د مهرګو لاس ټینګ نیوه، لکه که دا لاس پرېښودل شي نو ټوله نړۍ به ورانه شي. د هغوی مور او پلار به اکثره په موسکا ویل چې دا دواړه خو یوه ساده. خو د کلي ژبې هېڅکله چوپ نه پاتې کېږي. لکه څنګه چې هیرا لویه کېده، د خلکو نظرونه پرې ډېر کېدل. که به په لاره روانه وه، که به یې له ساه اوبه راایستلې، یا به په میلو کې وه، هر ځای به یوه خبره وه. یو به ویل الله څه ښکلا ورکړې ده، بل به ویل داسې سپینه نجلۍ یوازې د بختورو نصیب کېږي. او د همدې خبرو ترمنځ ورو ورو د مهرګو یادونه بدلېدله. یو به ویل بس سمه ده، بل به ویل د مشرې خور رنګ لږ توره پاتې شوی دی. مهرګو به دا هر څه اورېدل، خو هېڅ به یې نه ویل. هغې پوهېده چې ځواب ورکول خبرې نه کموي، بلکې زړه نور هم دروندوي. هیرا په پیل کې په دې خبرو شرمېدله، خو د وخت په تېرېدو یې د خپلې ښکلا احساس پیدا کړ. د هندارې مخې ته به ډېر وخت درېده، ویښتان به یې ډېر سمول، او بې له دې چې پوه شي، د هغې په خبرو کې هم یو ډول برتري پیدا شوه. د ژمي یوه سهار، کله چې ټوله شپه واوره اورېدلې وه، دواړه خویندې د اوبو راوړلو لپاره روانې وې. په لاره کې څو ښځې ولاړې وې. یوې هیرا ته وکتل او ویې ویل دا نجلۍ خو په واوره کې هم ځلېږي. ټولې وخندلې، خو ناڅاپه چوپتیا شوه، لکه چا چې هوا بنده کړې وي. ټولې سترګې پر مهرګو ودرېدې، خو هیچا څه ونه ویل. دا چوپتیا له هر تانې څخه ډېره دردونکې وه. هماغه ورځ د دواړو خویندو ترمنځ یو نه لیدل کېدونکی دیوال جوړ شو. وخت تېرېده، ژمی لا سختېده او د کلي خبرې لا ژورېدې. مهرګو زیاتره د کور کارونو ته ځان وقف کړی و. د مور خدمت له پلار سره، د کروندو کار او په ژمي کې د لرګیو راټولول ټول د هغې پر غاړه و. هیرا بیا د کلي خلکو په ناز ساتله، ستاینې کول، او دا ستاینې ورو ورو د هغې په زړه کې ځای نیوه. بیا هغه شپه راغله چې هر څه یې بدل کړل. هغه شپه واوره له عادي حالت څخه ډېره زیاته وه. باد سخت و، لارې بندې شوې وې، او د هغوی پلار ښار ته تللی و او بېرته نشو راتلی. هماغه شپه د هغوی مور سکینه بیبي ناڅاپه سخته ناروغه شو. تبه ډېره لوړه وه او ساه یې لنډېدله. مهرګو یوه لحظه هم ځای نه کړه. اور یې بل کړ، اوبه یې ګرمې کړې او په واوره کې بهر ووتله چې حکیم راولي، خو هېڅ لاره خلاصه نه وه. هغه به بیا دننه راتله، د مور پر سر به یې لاس کېده او بیا به بهر وتله چې لرګي پیدا کړي. هیرا د مور تر څنګ ناسته وه او ژړلې، خو د هغې قدمونه د ویرې له امله مخکې نه تلل. ټوله شپه په ویښه تېره شوه، خو سکینه بیبي د سهار له رارسېدو مخکې له نړۍ ولاړه. د جنازې په ورځ هم واوره ورېده. د کلي خلک راټول شول، خو خبرې هماغسې وې. یو به ویل بېچاره هیرا څومره نازکه ده، بې له مور به څنګه ژوند کوي. بل به ویل الله ښکلا ورکړې ده، بس نصیب هم ورسره ورکړي. خو هیچا دا ونه ویل چې مهرګو ټوله شپه ځان ستړی کړی و. له مور وروسته کور لکه مات شو. پلار چوپ شو، دواړه خویندې لا ډېرې خاموشې شوې. ژمی لا پای ته نه و رسېدلی او طبیعت د کلي لپاره بله ازموینه هم چمتو کړې وه. له غرونو واوره ویلې کېده او د کلي یوه سیند راوخوت. د اوبو او واورې سیلاب د کلي پر لور روان شو. چیغې او شور جوړ شو، خلک له کورونو وتل او هر لور ته وتښتېدل. مهرګو تر ټولو مخکې بهر وتله. دروازې وټکولې، خلک یې راویښ کړل، ماشومان یې راواخیستل، ښځې یې خوندیزه ته ورسولې. کالي یې لمده شول، لاسونه یې بې حسه شول، خو هغه ونه درېدله. په همدې وخت کې خبر راغی چې هیرا د یوه ماشوم سره په کور کې بند پاتې ده. اوبه په چټکۍ سره پورته کېدې. خلک د ویرې له امله شاته شول. یو چا ویل چې اوس د نه تګ د مرګ بلا ده. خو مهرګو هېڅ فکر ونه کړ. هغې ځان یې اوبو ته واچاوه. یخنۍ یې بدن پرې کړ، خو هغې دروازه ماته کړه. ماشوم یې راواخیست، د هیرا لاس یې ونیو او بهر راوتله. د بېرته راتګ په مهال یې پښه وښویېده او د اوبو تیزې سپې یې وړه.
کله چې خلک هغې وموندله بدن یې د واورې په څېر یخ شوی و، ساه یې کمه وه او لاسونه یې شین شوي وو. هیرا د هغې تر څنګ پر ګونډو کښېناسته. د هغې ښکلا د اوښکو لاندې ورکه شوه. هغې لومړی ځل دا درک کړه چې هغه څوک چې هغې کم ګڼله په حقیقت کې تر ټولو پیاوړې وه. څو ورځې وروسته مارګو په هوش راغله. ټول کلی د هغې د کور مخې ته ولاړ و، هماغه خلک چې کله یې د رنګ له مخې پرېکړې کولې نن یې سترګې ټیټې کړې وې. هغوی زده کړل چې ښکلا په مخ کې نه بلکې په کردار کې وي. د مارګو پر لاس د یخنۍ نښه د تل لپاره پاتې شوه، خو د هغې له نوم سره درناوی هم مل شو. او د سوهان کلي یو درس زده کړ: رنګ د وخت په تېرېدو له منځه ځي، خو کردار تل پاتې وي.